د نن دوشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی همایون افغان وایي تیر کال قانون او پټرولیم وزارت 18 میلیارډ 480 میلیونه 409,050 افغانۍ عواید راټول کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس په ټول هیواد کې د نقلیه وسایطو پر ښیښو د تور رنګ سټیکرو او هغه چې د هویت په پیژندلو کې ستونزه رامنځته کوي منع ګرځول شوي دي. د استخباراتو لوی ریاست وایي د عین الدین په نوم کس چې د بلخ والي مولوي محمد داود مزمل په شهادت طبیان کلتوري مرکز او یو شمېر نورو بریدونو کې لاس درلود نیولی دی. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي په عمل کې د اسلامي امارت او هیوادونو ترمنځ تعامل رسمي بڼه لري. د دایکنډي ولایت مستوفیت وایي چې په 14 مریض کال کې 1 میلیونه 843,895 افغانۍ عواید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره د برېښنا د تړونونو غځول، له خصوصي شرکتونو سره د 3 هوکړلیکونو لاسلیک او د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د جذب لپاره زمینه برابرول په 14 مریض کال کې د دې وزارت له مهمو اجراءاتو څخه ښودل شوي دي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي له یو عربي تلویزیون سره په خبرو کې ویلي د 20 کلن اشغال پر وخت او دا مهال د هیواد د بهرني سیاست توپیر دا ده چې اوس پریکړې د افغاني او اسلامي مصالحو پر بنسټ کیږي او د هیچا تر تاثیر لاندې نه دي. د صنعتي او تولیدي فابریکو د ثبت سیستم پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر الحاج نور الدین عزیزي د فابریکو د معلوماتو د ثبت په برخه کې د شرکتونو د غوښتنې په اړه خبرې وکړې او ویل چې د کورنۍ تولیداتو د ملاتړ او د باور وړ او معیاري شرکتونو د توپیر په موخه مو د دوی غوښتنه ومنله.